د پاکستان او هند تازه یو بل ته خطرناک اخطارونه. هند غواړي پاکستان ته ننوځي. د هند دفاع وزیر راج ناتھ سنگھ ویلي که ترهګر د بریدونو لپاره د دوی خاورې ته دننه شول، دوی به یې د څار او وژلو په هدف پاکستان ته ورننوځي. نوموړي څرګنده کړې چې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي، خو خپل امنیت ورته تر هر څه مهم دی. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هندي سیال وروستیو څرګندونو ته توند غبرګون ښودلی دی. خواجه آصف هند ته په خطاب کې خبرداری ورکړی دی که دغه هیواد ته دننه پاکستان کې د بریدونو هڅه وکړه، سخت ځواب به ورکړي. آصف دغه راز ویلي هند هیڅکله هغه لیونتوب نه کوي چې د ځان په تاوان وي. بلخوا پاکستان وایي د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې نه تیریږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له دغه هیواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې ټینګار کړی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال په دې تړاو د یوې پوښتنې ځواب کې ویلي چې هیواد یې د افغانانو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې رسمي اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو چې ICC یا افغان وګړو کارت په نامه اسناد لري د ثبت او معلوماتو راټولولو لړۍ پیل کړې ده. له یاد اعلان وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې پاکستان په خپلې هغې پریکړې ولاړ دی چې له هیواده به غیر قانوني کډوال وباسي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.